قرآن کریم کې د عیسی علیه السلام مور ته ویل کېږي چې ای د هارون خوري. که دغه موضوع مفتي صاحب راته روښانه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا ومصلیا دې ته چې ټول غټ ونسي دا مسله ته. یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا. دې چې کوچنی په لاس کې و عیسی علیه السلام دشته وتلې و دا خاص راوي نو خدای ورته وویل ول ای د هارون خوري. د دغه ترجمې د وخت لپاره زده کړئ. څلور ترجمې تفاسیر کړي دي. څلور ترجمې. اول یا اخت هارون دا خور ویل یا ورور ویل دا وخت هم کېږي چې پلار د عربو دا قانون دی وای اخو تمیم دی یا دا قانون دی وای اخو العرب دی یعنی پلار عربی دی لیکن هلته اخو ته ذکر کوي. اخو تمیم یعنی تمیم پلار د تمیم قبیله دا هغه رقم اخت هارون ته د هارون خور یعنی د هارون د قبیله سره د موسی علیه السلام یو ورور هارون علیه السلام دا یو خپل موسی علیه السلام د هارون علیه السلام په قبیله کې مریم راغله. داغه په قبیله کې هغه په نکاحګانو کې د زر کاله د دوی عمرانو په پابند کې د موسی علیه السلام د پلار نوم عمرانو د هارون علیه السلام د پلار نوم او د موسی علیه السلام او د مریم د پلار نوم عمران. لیکن خو د دوی عمرانو په پابند کې زر کاله بعد شپږ سو به تر زر بعد شي دونه کلونه راغلي دي. نو چې راغلي دي اخت هارون دا معنا نو دی د دې ورور نه جنې معلومي چې دا د چا د هارون علیه السلام مبارک ته څوک یې هغه نوري یعنی دغه په اولاده کې یو معنا. دوما معنا یا اخت هارون تشبیه ده. سبحان الله تفاسیر راخستی دي وایي یو هارون په اوس کې په بني اسرائیل کې یو بزرګ سړی و دونه عابد و د جنازه چې وړه کېدل د شرافت په خاطر 40,000 د هارون په نامه د دې جنازې ته ولاړ شي. د شرافت په خاطر د نوم پر ځای شو پلرو پرې شو پلرو ډېر عابد ډېر عبادت یې کوه. دا شبیه ده تشبیه ده. یا اخت هارون ای د هغه هارون چې ته په تقوا کې ورسره مشابه وې ته هم دغه تقواداره پرهیزګاره روژاتي ښځه وې لیکن اوس یې دا چموکي ای د هغه هارون خوري چې هغه دونه په بني اسرائیل کې مشهور سړی وایي دا تفاسیر هم لیکي وایي یوازې د بني اسرائیلو 40,000 کسانان د په نامه و نور هم د نورو قبیلو هم ډېر خلکو په هارون په نامه خپل اولادونه کړي وه د دغه وایي چې دا ډېر مشرف دویمه معنا درېیمه معنا که مو زده کړه ده وایي هارون یو بیکاره سړی یو بیکاره سړی و لکه موږ چې باره چاته وایي یو سړی چې بد کار وکړي موږ وایي ای د پلاني زناکار خور یا د پلاني زناکار ورور څه معنا دا نو سره مشابه کړي چې نعوذ بالله من هغه معنا نو باره دې ورته ای وخت هارون هم یو بدکاره سړی دی ته یو بدکاره د هغې زمانې هارون علیه السلام نه د دغه زمانې دا څو درې ترجمې. څلورمه ترجمه دا ده چې وخت هارون د دې سکه ورور هم هارون و د هارون په نامه و ځکه تفاسیر وایي د انبیاو په نومو باندې خلکو خپل بچیان کول. هارون علیه السلام خو د موسی علیه السلام ورور تېر سوی د هغه نبي و هغه د خدای رسول و د خدای نبي و دلته کراره ولاړ سو خلکو د هغه په نامه ځان کړل. د مریم ورور هم هغه هارون و د هغه په نامه دا څلورم کول دی دغه کول یې ظاهر دی لیکن ټینګ سړی نه پردرېږي. دا کول یې ظاهر دی تاریخي کیسه ده په قرآن او په حدیث دا خبره ثابته نه ده چې خبره تاریخ ته ولوېدل بله سړی په خبره نه ټینګېږي. خو بیا هم په دا څلورو ترجمو کې یا اخت هارون تر ټولو یې ظاهره ترجمه دا ده چې هارون د دې سکه ورور و او لیکن په اوس زمانه کې و ما چې دا تسمیه په نامه د چا کړې وه د هارون علیه السلام. نو دغه چې تاسو سره چا پروپاګنډا دا وکړي یو خو داسې مسلې ته سي ورېډو ته راستوي چې دا وخت اخر شوی چې هغه سمې مسایل وپوښتي چې دا دونه غټه خبره نه ده. دوم نو پر دغه کې لري چې هغه هارون علیه السلام د دې سکه ورور وکړو تفاسیر وایي ډېر خلک وایي او یا دا چې دا هارون ته منسوبه ده که بل بزرګانو ته منسوبه ده که یو بدکاره سړي ته منسوبه کړې ده په څه نقشه ده دا ګډه ترجمې دي. خو دا درې ترجمې بدکاره نه دا نور درې سره ترجمې تفاسیر راخلي نو په دې کې ډېر هغه راجح دغه ده چې د دې ورور هم هارون نومېدی. والله سبحانه وتعالی. ډېره مننه محترم مفتي صاحب په دې هیله چې محترم محمد ورته خپل د درېیمې پوښتنې ځواب هم رسېدلی وي. راځو د بل اورېدونکي پوښتنې ته. محترم افغان ورور پوښتنه کوي که یو څوک غواړي چې نکاح نه وي کړي نو څه طریقه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا ومصلیا